دا په تاریخ کې لږ پیښیږي چې نه یوازې یو نوې پیړۍ شروع کیږي بلکې 1500 کاله 1500 کاله اموک د دروند پیغمبر د بشریت د پیشوا له هجرت نه تیریږي او د ټول افغانانو او ټول مسلمانانو ته مبارکي وایي. د خدای جل شانه بیا مننه کوو چې بارانونه راغلي. انا لله و انا الیه راجعون. انا لله و انا الیه راجعون. تاسو ټول پوهیږئ چې د تاریخ یو دوامدار شاگردیم. رئیس جمهور غنی اشتباه دیده می شود. پیش از این رئیس جمهور غنی نیز امام حسین را نواسه خدا و حسن روحانی را رئیس جمهور افغانستان گفته است. کاربرد واژه‌ها به ویژه در مسائل اسلامی از سوی رئیس جمهور بارها انتقاد شده است، اما برخی از این اشتباه‌ها را نمی شود اشتباه لفظی گفت، مانند امام حسین نواسه خدا. روریستیوات واره میگه افغانستان با این به قرن 13 بره. بچه خر افغانستان هیچ وقت به قرن 13 نبود. دین مجلس برش اختار میدون. اگه سبا سر ایران فروخته بود، اگه بندش نکنم بچه آدم نباشم. او تلویزیون را یک طرف کنید. بانیم که از اونا باد برای از شما بند برای. جناب دکتر روحانی رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان. در تازه ترین سفر رئیس جمهور به هرات، رئیس جمهور در هنگام ادای نماز جنازه اشتباه کرد و رئیس دفترش او را متوجه ساخت که اشتباه کرده است. هر اشتباه رئیس جمهور به سرگرمی بزرگ کاربران صفحه‌های اجتماعی مبدل می شود. یکی از این سرگرمی ها خواندن شعر علامه اقبال در پاکستان بود که با اشتباه زبانی معنای شعر را دگرگون ساخت. فساد او فساد آسیا در کشاد او کشاد آسیا. نواسه خدا حضرت امام حسین رضی الله عنه و یاران فداکارش څوک له مانه امتحان د قرآن شریف غواړي واخلي. ما شپږ کلنۍ کې مقالې لیکلې دي په بین‌المللي سطح باندې په اسلام باندې چې لایې خلک لولي. ما یو کال سیرت نبوي وویلې، 15 مدرسو د پاکستان 15 مدرسو د لاهور کې د اسلام تاریخ ما لیکلی. دا څوک جرأت کوي چې په دې خاورې کې راسي د ولسمشر د افغانستان نه امتحان د قرآن واخلي. ده رښتیا د خندا خبره ده. نه دا رښتیا د خندا خبره ده. زه پوهېږم، اما تاسو فکر وکړئ. په کوچنیواله کې اما بهترین ملګری خرکار سو. نه رښتیا درته وایم. او اما آسونه ډېر خوښېدل، ام لرې له مخې نه مخرمۍ خوښېدل. ځکه متل خو د زده ده، وایي موږ ته رسامه سیالي مه کړه، موږ خر په ورې خېژونه.